د یو غزل دی مطلع دا چې خپل ستړی روغ دما کومه زما خپل ستړی روغ دما کومه زما لرې د ذات لکې د زما زما خپل ستړی روغ دما کومه زما لرې د ذات لکې د زما زما او مړه یوه شېبه خو ګوره ورته مړه یوه شېبه خو ګوره ورته ځان په یو چا باندې سپارمه زما او ډېره موده وشوه چې نه رادرومي ډېره موده وشوه چې نه رادرومي د ستا د یاد پورې ورځمه زما ډېره موده وشوه چې نه رادرومي د ستا د یاد پورې ورځمه زما او په ځان کومه تجربه د مرګي په ځان کومه تجربه د مرګي ستا تصویرونه سوځومه زما په ځان کومه تجربه د مرګي ستا تصویرونه سوځومه زما او لږ د دې دور زندگی کومه لږ د دې دور زندگی کومه خپا د ضمیر په مرۍ دمه دمه لږ د دې دور زندگی کومه خپا د ضمیر په مرۍ دمه دمه او حریصه زړه مې پکې تنګ دی بیخي حریصه زړه مې پکې تنګ دی بیخي نوره عینې نه راوځمه زما رالویږم بې قلمه بې کتابه زړه دې نه راباندې سوځي ای غذابه موسیقي مې د رګ رګ نه راوباسه موسیقي مې د رګ رګ نه راوباسه ما ملګرې کړه د ځان سره ربابه او تنهایي مې ویده کړې ده زړه کټ کې تنهایي مې ویده کړې ده زړه کټ کې ځا چې چرته د ما وکړو استرابه ګرانو مینوالو سلامونه ستړي ماشي احترامات نیکې هیلې مې ومنئ په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ آریان داور یم خپرونه ده هنداره لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ د پروګرام مقصد دی هغه ورک لالونه چې په ایرو کې دي داسې وخت په وخت یې تاسو سره معرفي کوو په دغه لړ کې نن راغلي یو د شمالي وزیرستان میرلي علاقې ته او د ایپی کلي ته چرته چې ډاکټر حارس افغان صاحب ژوند کوي نن به د ډاکټر صاحب د ادبي هلو ځلو په هکله د سره پوښتنې کوو او شعري به هم ترې ناروو په ټولو نه اول زه په خپل پروګرام هنداره کې حارس صاحب تاسو ته مینه او هرکلی وایم ډېره مننه اریان داور صاحب ستاسو هم ډېره مننه چې په دې لنډ تنګ وخت کې تاسو ټیم وویستو او موږ له مې موقع راکړه په خپل نوبت سره یقینا چې ستاسو دا زیار د قدر وړ دی او موږ ډېر په درنه نظر دې ته ګورو چې موږ ته مې په خپل نوبت سره وار راکړو په دې لنډ تنګ وخت کې او ستاسو نه هم او ستاسې د هندارې د ټیم نه هم یو جهان مننه ډېره مننه لکه څنګه تاسو خو په ادبي دنیا کې د حارس افغان په نوم پیژندل کیږئ که زموږ مینوالو سره مو خپله لنډه شن پیژنګلو وکړه نو دا به ډېره ښه وي ډېره مننه اریان داور صاحب زما خپل نوم دوست محمد دی او ادبي نړۍ کې چې کوم دی زه خپل تخلص حارس لکه پکاروم او د ایپی کلي سره تعلق لرم پیشې په لحاظ سره چې کوم دی ډي وي ایم مې کړی دی د سرو ډاکټر یم ډېره مننه حارس صاحب دا مهال مو ژوند څنګه روان دی بس اریان صاحب روان دی ژوند او تیریږي ښه دی گزاره ده پکې سبا شي او بېګا شي بس دا ژوند دی او ژوند هر چې څنګه هم دی لکه مطلب موږ به خپل ښه کوو ژوند خو د ستونزو را ډک دی خو بهرحال موږ به خپل کوشش کوو چې ژوند ښکلی شي او ښکلا ورکو ښه روان دی د شاعرۍ آغاز مو کله نه کړی دی یعنی دا تاسو کله محسوس کړله چې په دوست محمد کې دننه یو حارس هم پروت دی ډېره مننه اریان داور صاحب یاره دا خو داسې ده که نه چې د وړوکوالي نه زما لکه ډېر شوق ورسره د سکول د وخت نه که نه لکه مطلب دا کیسټې به چې مونږ اورېدلې که نه لکه زما شوق ورسره بیا مې په ذهن کې دا خبرې راتلې چې یاره چې زما هم مطلب داسې خوږ کلام به مې واورېدو بیا به زما په ذهن کې دا خبره راغله چې یاره چې دا زما وی نو لکه مطلب هغه شوق مې د وړوکوالي نه ورسره پروت و که نه خو په باقاعده توګه لکه مطلب داسې مات ګوډ لیک به مې کولو که نه خو داسې خوند یې نو خو 2014 نه لکه باقاعده چې کم دی د لیک لکه پیل کړی دی ډېره ښه ده نو دا خو ډېر وخت وشو چې تاسو د شاعرۍ سره علاقه لرئ نو ډېر څه مو به جمع کړی وي
آیا تاسو کتاب هم لرئ؟ کتاب مو چاپ دی که نه؟ که مو چاپ وي زموږ مینوالو ته بیا د هغې پته ورکوئ، او که نه مو چاپ نو ولې مو نه دی چاپ کړی؟ اریان داور صاحب کتاب خو مې انشاءالله روان دی، کار پې شروع دی کتاب باندې. نوم یې دی ستړی روح په نوم باندې لکه کتاب روان دی، کار په شروع دی. انشاءالله ډېر زر به مینوالو ترلاسه کړي. خدای دې وکړي چې تاسو دې ته وتوانېږئ او تاسو دا کتاب چاپ شي او زموږ د مینوالو لاسونو ته راورسېږي. زه به دا پوښتنه وکړم چې تاسو ادبي زده کړې له چا نه کړي دي؟ استاد مو څوک دی؟ یعنی په شعر چا پوه کړی؟ یاره داسې مخصوص استاد خو مې نشته که نه، لکه مطلب تا نه مې کړي د مستریب صاحب نه. داسې بل هر څوک چې کم دی که نه، لکه مطلب د ادب سره چې علاقه لري، ما د هر چا نه لکه زده کړې دي که نه. بل لکه مطلب د کتابونو نه مې هم ډېر څه زده کړي دي که نه. هر هغه کس چې لکه مطلب د ادب سره علاقه لري د هغې نه مې څه نه څه زده کړه کړې، خو لکه مطلب د قافیې او د ردیف چې کومه زده کړه وه، د سیلابونو او د بحر د وزن، دا زده کړه ما باقاعده طور لکه مطلب 2014 کې ما ته دومره پته نه لګېده که نه. خو ظهیر الله ظهیر ایدرخیل چې کوم دی که نه، هغې ما ته مطلب دا ردیف، قافیه، سیلاب، وزن، بحر، دا څیزونه ما ته هغې ښودلي. دا زما استادان دي. سمه ده. داسې کوم یو صنف دی، غزل دی، نظم دی، نثر دی چې تاسو ته زیات خوند هم درکوي او زیات کار مو پکې کړی وي؟ یاره خوښ خو مې ټول صنفونه دي، هغې که نظم دی او که نثر دی، خو لکه مطلب زما د خپل د خوښې چې کوم صنف دی هغې غزل دی. نظم کې مې هم داسې مات ګوټ کار کړی دی، نظمونه مې هم لیکلي دي، داسې 15 نظمونه به مې لیکلي، خو زیات کار ما په غزل کې کړی دی او غزل مې د خوښې صنف دی. صحیح ده. داسې کوم ادبي ټولنې دي چې هغې سره تاسو ناسته پاسته ده او پروګرامونه ورسره کوئ؟ فلحال خو لکه توچۍ ادبي ټولنې سره زموږ چې کوم دی هغې کې مې لکه زه هغې یو کارکون یم د توچۍ ادبي ټولنې، او بنو کې د کډوالۍ په ژوند کې د وزیرستان ادبي فورم چې کوم یو جوړ شوی تنظیم، هغې کې مونږ مطلب ناسته پاسته کړې. جاوید جان صاحب نه مې ډېرې زده کړې کړي دي هلته په هغې کې. سمه ده. حارث صاحب خبرې او پوښتنې خو وشولې، اوس به داسې وکړو چې که زموږ مینوالو ته مو یو 2-3 کلمونه ډالۍ کړل د خپلې خوښې، نو دا به ډېر زیات خوند وکړي. ډېره مننه اریان داور صاحب. د یو غزل دی، مطلع یې دا چې خپل ستړی روغ دما کومه زما، خپل ستړی روغ دما کومه زما، لرې د ذات لکې د زما زما، خپل ستړی روح دما کومه زما، لرې د ذات لکې د زما زما. او مړه یوه شېبه خو ګوره ورته، مړه یوه شېبه خو ګوره ورته، ځان په یو چا باندې سپارمه زما. او ډېره موده وشوه چې نه رادرومي، ډېره موده وشوه چې نه رادرومي، د ستا د یاد پورې ورځمه زما، ډېره موده وشوه چې نه رادرومي، د ستا د یاد پورې ورځمه زما. او په ځان کومه تجربه د مرګي، په ځان کومه تجربه د مرګي، ستا تصویرونه سوځومه زما، په ځان کومه تجربه د مرګي، ستا تصویرونه سوځومه زما. او لږ د دې دور زندگی کومه، لږ د دې دور زندگی کومه، خپا د ضمیر په مرۍ دمه دمه، لږ د دې دور زندگی کومه، خپا د ضمیر په مرۍ دمه دمه. او حارثه زړه مې پکې تنګ دی بیخي، حارثه زړه مې پکې تنګ دی بیخي، نوره عینې نه راوځمه زما. نور به سره سره شریک ډېره مننه. یو بل غزل وي در سره شریک کا. مطلب دا د غزل چې زه ترې روان یم پر مخ دنیا په شا روانه، زه ترې روان یم پر مخ دنیا په شا روانه، زما د ذات په ګړنګونو کې رڼا روانه، زه ترې روان یم پر مخ دنیا په شا روانه، زما د ذات په ګړنګونو کې رڼا روانه. او زما د لاسو نه الوت کوي دعا روانه، نه الوت کوي دعا روانه، چې رانه ولې لرې لرې خپله سا روانه. او بل شعر دا پکې چې د خپل درون د تندغري کیفیت لیکر به، د خپل درون د تندغري کیفیت لیکر به، په لا شعور کې مې عجبه کشاله روانه، د خپل درون د تندغري کیفیت لیکر به، په لا شعور کې مې عجبه کشاله روانه. او شعر دا پکې چې د مصور له دې تصویره بیخي وویرېدم،
د مصور له دې تصویره بیخي وویرېدم تیاره ده غر دی تنهایي ده او بلا روانه د مصور له دې تصویره بیخي وویرېدم تیاره ده غر دی تنهایي ده او بلا روانه او پنځو حواسو مې هم حس نه کړله ولې خدایه پنځو حواسو مې هم حس نه کړله ولې خدایه زما د ننه داسې تږې شان هوا روانه او زه هم فنکار یم تحریر مې کړه د زړه په کاغذ تحریر مې کړه د زړه په کاغذ په اننګو کې ما ولید مسکا روانه زه هم فنکار یم تحریر مې کړه د زړه په کاغذ په اننګو کې ما ولید مسکا روانه او د خپل وطن په کشلو مې دومره ولړو چې د خپل وطن په کشلو مې دومره ولړو چې هرې لاړه د غزل نه مې ښکلا روانه زبردست حارث صاحب دومره ښایسته شاعري مو ده چې زړه مې نه کېږي بس دا وایم چې تاسو سره ناست وئ او تاسو نه مې غزلې اورولئ خو لکه د وخت کمی هم ده دوه به آخري کلمونه نور را سره شریکوئ بیا به خپله مرکه راغونډوو ډېره مننه اریان داور صاحب یو بل غزل دی چې د ژوند صحرا کې یوه ناشونې تجربه کومه د ژوند صحرا کې یوه ناشونې تجربه کومه زه د خپل سیوري په څنګل باندې دمه کومه د ژوند صحرا کې یوه ناشونې تجربه کومه زه د خپل سیوري په څنګل باندې دمه کومه او د اوښکو پسونه ورولمه که راځي شي چرته د اوښکو پسونه ورولمه که راځي شي چرته دا دې ورځمه ستا یادونو ته جرګه کومه ډېره مننه د اوښکو پسونه ورولمه که راځي شي چرته دا دې ورځمه ستا یادونو ته جرګه کومه او بل شعر دی پکې چې ستا د وادو ښار ته ورځمه سروزه لګوم ستا د وادو ښار ته ورځمه سروزه لګوم لاس مې اوچت کړلو جانانه اراده کومه ډېره مننه ستا د وادو ښار ته ورځمه سروزه لګوم لاس مې اوچت کړلو جانانه اراده کومه او د خپل وجود سیوری اوس هم را سره نه اوسېږي سیوری اوس هم را سره نه اوسېږي دومره تنها یم چې خپل ځان ته تکیه کومه د خپل وجود سیوری اوس هم را سره نه اوسېږي دومره تنها یم چې خپل ځان ته تکیه کومه او آخري شعر دی مکتې والا چې ای ظالمانو چرته لاړئ زه مو چاته پرېښوم نو چرته لاړئ زه مو چاته پرېښوم هرېڅه خدای خبر چې چاته دا نه راکومه ډېره مننه ده یو غزل دی چې ګرځېږي مې کوڅو کې یو لیوه په سپینه ورځ ګرځېږي مې کوڅو کې یو لیوه په سپینه ورځ مونږ ګورو ورته خوري رانه رامه په سپینه ورځ ګرځېږي مې کوڅو کې یو لیوه په سپینه ورځ مونږ ګورو ورته خوري رانه رامه په سپینه ورځ او تر څو به لاس تړلي داسې غلي ورته ناست یو تر څو به لاس تړلي داسې غلي ورته ناست یو تر څو به وژل کېږي پښتانه په سپینه ورځ تر څو به لاس تړلي داسې غلي ورته ناست یو تر څو به وژل کېږي پښتانه په سپینه ورځ او ستا څه خیال دی چې زه به ګنې ارتې تڼۍ ګرځم ستا څه خیال دی چې زه به ګنې ارتې تڼۍ ګرځم ستا څه خیال دی چې زه به کړم هر څه په سپینه ورځ بل شعر دی پکې چې بس لږ شان انتظار دی موږ د یو موټی شو توره بس لږ شان انتظار دی موږ د یو موټی شو توره بیا ګوره ماتومه به د خوله په سپینه ورځه بس لږ شان انتظار دی موږ د یو موټی شو توره بیا ګوره ماتومه به د خوله په سپینه ورځ او آخري شعر دی پکې چې تمیز پکې د خپل او پردي نه کې د حارثه تمیز پکې د خپل او پردي نه کې د حارثه خواره واره لاشونه او پراته په سپینه ورځ ډیره مننه حارث افغان صاحب د پروګرام په دې آخري شیبو کې به زمونږ مینوالو ته او د ځوان کول ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ ډیره مننه اریان داور صاحب ځوان کول ته خو زما دا پیغام دی چې دوی دا قلم او کتاب واخلي قلم سره د مینه وکړي خپل سبق ته د زور ورکړي ځکه چې قلم او کتاب چې کم دی زمونږ د خلاصون یوازینۍ لاره ده او په خپله کې د مینه رورولي دا لکه مطلب خوروي دا زما پیغام دی چې مینه د خوروي او قلم او کتاب د واخلي په لاس کې ځکه چې دا د وخت تکه دا د مونږ هم ډېر پاتې یو په دې میدان کې نو مونږ ته پکار ده که نه چې خپل زمونږ د کوم نوې نسل دی که نه دا نوې کول دی که نه دا مطلب د قلم او د کتاب سره اشنا کو د دې سره چې اشنا کو انشاءالله زمونږ راتلونکي به ډېر ښکلی ډیره مننه ګرانو مینوالو
دا و ډاکټر حارث افغان صاحب چې د ده نه مو د ده ادبي هلو ځلو په هکله پوښتنې وکړې او شاعري ما هم ترېنه واروله او د ده پیغام هم تاسو واورېدلو. اوس په آخره کې ما اریان داور ته او زما خپل کیمرامین سید انور عامر ته راکړئ اجازت. تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم. د خدای په امان.